ملګرو سلام. نن درته اړیکې او اړیکي باندې خبرې کوم. ډېر کسان په توپیر نه پوهېږي چې اړیکې څه ته وایي او اړیکي څه ته وایي. اړیکې چې عربي او فارسي کې ارتباطات ورته وایي، انګلیش کې کمیونیکیشن ورته وایي. اړیکي چې فارسي کې روابط ورته وایي، انګلیش کې ورته ریلیشن وایي. یو وخت ما اړیکې او اړیکي توپیرول، بیا استاد سمیم چې په عربي کې هم ډېر پوهېږي، همدې برخه کې لوړې زده کړې کړي، ما تپوس ترې وکړ چې اړیکې او اړیکي توپیر څه ده. بیا هغه ویلي چې دا ارتباط او ربط، رابطه او روابط دا ټول یوه عربي ریښه لري، توپیرول یې پروا نه کوي. خو بیا کله چې ما یو کتاب ژباړه، کتاب دی امریکا بهرنیو چارو وزارت و، بیا ایران خپل بهرنیو چارو وزارت ژباړلی و او جوړ دی جان مارسټن له دې نظریې و ریس، RACE ریس. آر معنا ریسرچ، ای معنا اکشن، سی معنا کمیونیکیشن، ای معنا ایویلیشن یعنی ارزونه. دا څلور چې سره یو ځای شي بیا څه ترې جوړیږي؟ اړیکي. یعنی اړیکي له څلورو برخو جوړ دي چې څېړنه، عمل، اړیکې یا ارتباطات او بیا ارزونه پکې راځي. نو کله چې ما کتاب پښتو ته اړاوه، نو ما ویل چې که روابطو یا ریلیشن ته هم اړیکي وایي، اړیکې وایي، هغه کتاب ما د عامه اړیکي په نوم ژباړلی، او کمیونیکیشن ته هم وایي، بیا به توپیر څه راځي. نو له هغه وروسته بیا ما کوشش وکړ چې کمیونیکیشن په ځای اړیکې ولیکم او اړیکي په ځای ریلیشن ولیکم. اړیکې یا کمیونیکیشن تر ډیره د هغو وسایلو لپاره کاریږي چې خلک سره نښلوي. مثلا یو چا سره ټلیفون له لارې، ایمیل له لارې، پوستې له لارې تماس نیسي، دې ته اړیکې وایي، اړیکې مې ورسره ونیولې. او ریلیشن بیا روابط د ډیپلوماسۍ برخه ده. اوس موږ او تاسو ویلی سو چې د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې یعنی کمیونیکیشن ستا، خلک به ایمیل تبادله کوي، بل څه به کوي، خبرې به کوي، خو د حکومتونو ترمنځ اړیکې یا ریلیشن نشته. نو توپیرول یې همدې سره پکار دي. پیچلې مسله ده، انګلیسي کې که وګورئ، فارسي کې وګورئ، ډېرې زیاتې لیکنې په همدې سوي چې what's the difference between communication and relation. خو توپیر په دې پکار دی چې که د یو په ځای بل وکاروو، تېروتنه کوو. او یوه لیکنه هم ما په همدې کړې، اړیکې او اړیکي. خو اړیکې همیش جمع راځي، مثلا معلومات دي، عملیات دي، دا چې جمع راځي، دا اړیکې هم جمع راځي. که څه نظر یا پوښتنه لرئ بیا راته په تبصره کې پرېښودلی شئ. ګرانو ملګرو، پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او خوښ کړئ. غزا نور هم زما فیسبوک دی او همدې نوم سره زما ټویټر او لینکدین هم دی. پښتو زده کړه یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه کې تاسو د پښتو، انګریزي، پښتو لیک لوست، پښتو ګرامر په هکله درسونه لیدلی، لوستلی سئ. مختلفې لړۍ له 2 کلونو راهیسې روانې دي او په کور تاسو ته زده کړې شرایط برابروي. دا ډول که تاسو غواړئ چې آنلاین زده کړې له پښتو زده کړې سره وکړئ، نو موږ ستاسو خدمت کې یو. ښه وخت.